السلام علیکم ګرانو دوستانو. افتاب عالم بایللې لوبه راوګرځوله او بند امیر لومړۍ بریا خپله کړه. د بند امیر شمارانو لپاره افتاب عالم وروستی اور ترسره کړ چې په دغه اور کې 3 لوبغاړي وسوځول چې بند امیر وتوانېدی د 2 منډو په توپیر اموننګانو لوبډلې ته ماتې ورکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ 12مه لوبه د کابل کرکټ لوبغالي کې د اموننګانو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې بند امیر شمارانو د لوبې پچه وګټله او لومړۍ توپخانه غوره کړه. د بند امیر شمارانو لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې چې له ډلې کریم جنت 40 او نوید عبید 25 منډې وکړې. د اموننګانو لخوا جمشید خان 3، عبدالواسع 2، عبدالله تڼیوال 1 وکټه واخیسته. د 103 منډو هدف په تعقیب کې د اموننګانو لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې وکړې چې د 2 منډو په توپیر له بند امیر څخه په لوبه کې ماتې وخوړه. د اموننګانو لپاره جمعګل ډېره ښایسته په زړه پورې توپخانه ترسره کړې ده. په 48 بالونو باندې 50 منډې کړې دي، 15 څلوریزې 2 شپږیزې وهلې دي. بهیر شاه 23، حاجي مراد مرادي 15، عبدالله تڼیوال 10، احسان الله 26 منډې کړې دي. د بند امیر شمارانو لپاره په توپ اچونه کې نجات مسعود ډېره زبردست ښایسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړې ده. په 2 اورونو کې 3 منډې ورکړې دي، 2 وکټې اخیستې دي. افتاب عالم 1 وکټه، نور احمد لکنوال 1 وکټه، عرفان صافي 1 وکټه، کریم جنت هم 1 وکټه واخیسته. د یادولو وړ ده چې دا د بند امیر شمارانو 3مه لوبه و چې لومړۍ بریا یې خپله کړه. همداراز د اموننګانو هم 3مه لوبه و چې له 2مې ماتې سره مخ شوه. سبا به د شپږیزه کرکټ لیګ 14مه لوبه د سپین غر پړانګانو او بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او 14مه لوبه به د هندوکش تور او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.